زمون احترامات نیکې له پیرزونې ومنئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ ملګرو یو چا میسج کړی و زموږ شمسۍ چې دي هغه اوبه کمې راکاږي او شمسۍ مو دي غټې او ډېر مو ورته تړلي دي نو که چیرې ستاسې سیریزونه چې دي هغه غټ وي او غټې شمسۍ مې او اوبه مو مړې نو تاسې دغه یو پروګرام ورسره وکړئ انشاءالله اوبه مو زیاتې سي نو غټې شمسۍ چې کله موږ ورته تړو مثلا 400 واټه 600 واټه یا 700 واټه نو په انویټ کې یا په مولد کې باید موږ ته دغه یو پروګرام ورسره وکړو هغه پروګرام چې دی هغه د پی ای 11 دی په پی ای 11 کې باید موږ ته اول په مولد کې وګورو چې څونه ولټ را روان دی د یوه سیریز ده د شیفټ په بټن چې کله هغه وکاتئ نو بیا به راسو پی ای 11 فولډر ته هلته به لږ څه به علا کړو مثلا که دی پر سل ولاړو موږ به پر 150 کړو یا به 110 کړو چې 11 ګرده کېږي یا 1100 کېږي بیا په شیفټ بټن وګورئ حساب ورته وکړئ چې هره شمسي څونه ولټ بالا کړی دی نو تاسې ویډیو وګورئ ویډیو تر پایه وګورئ او که چیرې تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ او زموږ سره په ګروپ کې او په کانال کې شرکت وکړئ چې دغه د میسج وکړئ هغه به موږ تاسې ته نمبر درکړو د ګروپ لا به هم درکړو او د کانال لا به هم درکړو ګورو کله چې موږ غټ سیریز مولد ته تړو یا انویټ ته تړو نو موږ به اول د واره دغه د شیفټ بټن و چې څونه ولټ را روان دی دغه ولټ مطابق هغه سیسټم کوو چې بیا ولټ هلته زیات سي نو هغه به په چش کوو را به سو پی ار جي بټن به او بیا به راسو پی ای بټن ته دا پی ای پروګرام بول دا به ډیټا انټر ورباندې و بیا به ورباندې و اوس دلته دی کوډ غواړي هره مولد خپل کوډ غواړي نو دې ته به موږ خپل کوډ ورکړو د پی ای ده بیا به د شیفټ بټن و بیا به و دغه صفر چې کوم حرکت لري دا به وکړو دا چې مو وکړي بیا به د شیفټ بټن و د پسې صفر به 2 کړو بیا به د شیفټ بټن و پسې صفر به 1 کړو بیا به ډیټا انټر ورباندې و را به سو پی ای 11 ده دا پی ای 11 دلته اوس دا پر سل ولاړه ده نو موږ چې کله غټې شمسۍ مثلا 400 یا 600 یا 700 دغه امپیر به دلته موږ بالا کړو چې ولټ یې زیات دا اوس پر سل ولاړه ده دا به موږ پر 11 چې 11 مو کړي ډیټا انټر به باندې و ډیټا انټر چې مو ووایي دلته چې کوم ولټ مخکې م درښکاره کړی و هغه ولټ په دا ځای برته وګورئ هره شمسي 4-5 ولټه چې دی هغه زیاتېږي نو په دې ځای کې چې دی هغه ولټ ورزیاتېږي او بیا به اوبه جټکه دانه لري او اوبه به پرې شل وي